د نذیر غورځنګ په اړه د نجیب ننګیال، کمال ناصراصولی، ډیوی نیازی او نور افغانانو سخت غصه اشرف غنی او د غنی حکومت ته دا چې افغانانو د نذیر غورځنګ په اړه څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. نجیب ننګیال لیکي کور یې له نارینهو څخه خالی شو، 3 ورونه په همدې وطن شهیدان شول. ټامیان د زناکاره زامن دي، په شیرپور کې بارونه جوړوي او هره شپه دې نشه پراته وي. خزانې یې لوټ کړي او وطن یې عملا د سقوط په درشل ودراوه. طالب زورور نه دی، زموږ رهبري د بې وجدانه او غافلو انسانانو په لاس کې ده. د وطن پرستانو سرونه هره ورځ ریبل کېږي. سقوط دا نه دی چې ار کې هیبت الله کینی، همدا سقوط دی چې هره ورځ دې چنار ځوانان درووژني او ته د مرتد زوی رڼي ورته ګوري او خاندي. په وزیر اکبر خان او ششدره کې خو ګیدړې هم ژوند کولی شي. که غیرت او افغانیت لري نو راوځئ او طالب سره جګړه پر مخ بوځئ. کمال ناصراصولی هم پر فیسبوک داسې لیکلي، داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هیوادپاله، دلیره او ولس ته ګران اشخاص ترور کیږي. د حکومت نه غواړم چې د غورځنګ صاحب د ترور قضیه جدي وڅېړي او نتیجه یې د ولسي جرګې سره شریکه کړي. پخوا مو هم موږ د نوموړي مشکل د حکومتي مقاماتو سره شریک کړی و. غواړم دا موضوع جدي تعقیب کړم. همداراز ډیوی نیازی هم د غورځنګ په اړه داسې لیکلي، غورځنګ فکر نه کوم طالبانو وژلی وي. د غورځنګ قاتل د غزني امني قمندان خلیل اندرابي دی. غورځنګ د وزارت داخله له لوري د غزني درېمې حوزې امیر ټاکل شوی و چې حوزې ته له معرفي کېدو وړاندې د غزني امني قمندان اندرابي یې مخه ونیوله، په کور یې کېناوه او ورپسې ویې واژه او لاس یې په طالبانو پاک کړ. موږ منو چې طالبان دغسې وژنې کوي، اما په نظام کې دننه هم ځینې بدرنګې څېرې شته چې له طالب هم بدتر دي. که څه هم وروسته له مرګه په غورځنګ د حکومت نن کول ګټه نه لري، اما موږ بیا هم ترې هیله لرو حکومت دې وروسته له مرګ په غورځنګ ننګ وکړي، د غزني امني قمندان دې راکش کړي، تر څو راتلونکي کې له کوم بل ځوان سره دغسې ناروا کار ترسره نه شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.